أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. کله چې حضرت سلیمان علیه السلام بلقیس ته خط راولېږو او په خط کې مختصر الفاظ دا ذکر کړ چې زمون سره د مقابله کولو کوشش مکو. اولنۍ خبره دا وه او دویمه دا چې د الله پاک احکاماتو ته غاړه کېږدي. نو چې کله خط بلقیس ولیدو نو د شورا ارکان هنګامي اجلاس راوغوښت او دغه نمائندگانو ته وی افتونی فی امری، فتوا را کوي ماته فی امری پکار زمان. په اصل کې فتوا ویل کیږي د خاص مسلې جواب د دین د ازده کوونکي. لیکن د دې مراد دا چې مال مشوره راکړي په زما په دې معاملې او دا هم یو مشکل حادثاتی معاملې دې تر پیښه شي. بل د کابینې کم ارکان چې وو د هغو حوصله افزایی هم دی وکړه، ځکه دا په سیاسي امورو کې مفسرین لیکي ډیره قابله او په خپل د دې واقعین هم معلومیږي چې دا په سیاسي امورو باندې پوهیدونکې زنانه وه. نو دې کابینې والا ته ووی ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا، زنیم قطعی فیصله کون کی د یو کار حتی تشهدون تر دې پورې چې تاسو حاضر یې. چې تاسو حاضر نه نو زه خو قطعی فیصله نشم کولی. د دو حوصله افزایی دی وکړه. نو د کابینې ارکان پدې کې سو آداب ته هم اشاره. نمبر 1 دا چې کله امیر د مشوره علی نو رده د پاره خو مشوره اغستل د خپل کابینې سره مشوره کول دا لازمي، لیکن دا په د لازم نه ده چې دی به د کابینې د ارکانو په مشوره باندې عمل کوي، بلکې دی به بیا د خپل سوچ فکر د خپل علم موافق فیصله به دی کوي. که د شورا د ارکانو مشوره هغه د ټیک کاریده د خپل فیصله
موافق نو د په هغه باندې هم عمل کولای شي او کده ته هغه صحیح نخکاریدا نو د خپل فیصله هغه اورولای شي په هغه باندې فیصله کولای شي ډېر دی پابند او کچری د پابند شي د داسې خبرو نو بیا خو حکومت یا اهم امور هغه بیا نه چلی بیا خو په هغه کې انتشار پیدا کیږي یو به وای چې زما مشوره ونه منله بل به وای چې زما ونه منله او دې به د هغې پابندي نو بیا به اهم امور دا نه چلی او حکومت خدا د اهم امور او کارونو نو دې چې کله مشوره واغستا نو کابینی والا ورته وی نحن اولو قوة و اولو بأس شدید مونږه طاقت والو خاوندان د طاقت یعنی زمون سره جنگی اسباب او آلات دا ډیر دي په جنگی سازو سامان سره مونږه پورا مکمل یو و اولو بأس شدید او من خاوندان د سخت جنگ یعنی د جنگ مهارت هغه هم منتحصل دی په جنگی چال او په جنگی طریقه باندې هم پوي او د جنگ د پاره دغه ضروری ده چې ستاسو سره جنگی سازو سامان افراد دا پوره او دویم چې په جنگی طریقه باندې هم تپوي نو دوی چې زمون سره پدې کې څه کمی نشته خو بیا هم د شورا کم کسان یعنی کم افسران دغه چې دا هم پورا پوها چې ګوره جنگ دا هم جنگي جنگ چرته داسې معمولی خبره نه نو کوم دې ته وس مشوره وکړو چې بس جنگ کو او دا زمون په مشوره باندې عمل وکړي او خدا نه خواسته سبا داسې معاملې را پیښ شي چې ناخوشګوار نو دا به بیا ټول الزام په مونږ باندې لګی چې تاسو چې بس جنگ کو نو دلته خو ته دو خپل طاقت هر څه مخامخ کو چې مونږ د نشاته کیږو نو خو بیا هم د مقابلی مدی نظر ډایرکټ فیصله ونه او دې ته وی چې جنگی آلات او جنگی چال خو زمونږه پوره ده هو الامر الیک فیصله تا تسپارل شي نور زمونږ فیصله کار نه فیصله خوستا کار ځکه ته حکمرانه مشر فانظری پستا وګوره ماذا تأمرین چې توسع حکم د جنگ حکم کې او کنه ردی متبادل بل څه تدبیر جوړه من خو هر څه ته تیار نو دې ردو دې خبرو توکتو لیکن د دې خبرو سره د دې رائے هغه موافق رانه ځکه دا په سیاسي امورو کې ډېر ماهر او مشر هغه په کار هم داسي چې هغه خپل رائے هغه یو مضبوطه رائے لرله یو مضبوطه فیصله کوونکی او چې کله مشر دا نه نو دغه نه کور چلیږي نه حکومت چلیږي او نه یو جماعت او ټولګي چلیږي ځکه چې بیا لاندې کابینه دا بیا په داسې مشر او حکمران باندې لوبي کوي چې کم طرف ته واړ نو کی یوې څنګه ته اړای سو کې بلې ته جو پدې کې ولا پختې ماتې کې جو کیسه ختم نو دې چې کله دغه حالات توکتو نو دی وی چې یاره دو ته خپل طاقت معلوم دی خود مخالف طاقت خودو ته پته نشته ځکه دو د خپل طاقت نه او د خپل مهارت نه خبردار او د چا سره چې مقابله کوي نو د هغې طاقت تحقیق دو نه دی کوي او دا لازمی ده
چې کله د چا سره مقابله کوي نو د مقابل طاقت د هغه تحقیق بکې به تحقیق کار بنه کوي ځکه کله کله به تحقیق ډیر زورور طاقت هغه په کمزوري طاقت باندې حمله وکي او د ناکام نو بلقیس وی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها چې ګوره تاسو خود خپل طاقت او د جنگي اسبابو او د افرادو نمایش کوي او په هغه باندې غرور کوي او په خپل جنگي چال باندې اعتماد او بروسه لري وګوره دا خبره واوره دا معمولی جنگ نه دی د کم طرف نه چې مونږ لا دمکی را کړی شوی دا نو دغه هم یو بادشاہ دی او د بادشاہانو سره چې کله جنگ کیږي نو اذا دخلوا قريه کله چې بادشاہان یو کلی ته داخل شي په داسې طریقه چې مقصود د هغو ورانه کولی فساد کولی نو افسدوها هغو ورانه کوي په دغه کلی کې دغه کلی د دې خخت او دیوال هم بیا روغ نه پریدي وجعلوا اعزه اهلها اذله او ګرځي اعزه اهلها عزتمن اوسیدون کی دغه کلی اذله ذلیلا یعنی اشاره وردی دی طرف ته چې اے د قوم نمائندگان او د قوم مشران وردا خبره هم واوري چې که هغه حمله وکړه او معاملہ نقصان طرف تطلع نو زبک ذلیل کیږم او تاسو به ذلیل کیږئ دې خبرې باندې نظر وکړه ځکه بادشاہان هغه بیا چان کوي د داسې خلق ځکه هغه د دون خطر محسوسي چې دا زورور خلق کېدای شي چې دوی په یو وخت کې جماعت او ټولګي تیار کړي او بیا زموږ د پاره مقابله ته تیار شي نو هغه بیا ردی خلقو سټونه ماتي وكذلك يفعلون او دغه شانتي دو کار کوي یعنی دا طریقه او سنت د مخ کې نه روان دي چې بادشاہانو کله هم حمله کړې ده نو هغه بیا د لاندې کمزورو خلقو سره کار نه هغه پکې بیا هم دغه شانتي دالول یوسخنداران ګوري خو تاسو تیزی او ډیره ګرمي مکو په خپل طاقت باندې ناز مکو زه یو طریقه هم کومه یو امتحان د دغه حکومت علم او مونږ ته چې کومه دمکی را کړی شوې ده د دې اصل معاملې ته ګورم چې آیا دا چې په کومه طریقه را کړی شوې ده مقصود هم هغه ده او کنا مقصود دنیاوی مال یا دنیا غرض نو که دنیای غرض یي خو بیا خو صحیح ده چې موږ سره مقابله کوو ځکه زموږ سره د مقابلې ټول صلاحیت موجود او که دنیا غرض نه نو د داسې طاقتونو سره بیا جنگونه نه کیږي نو بیا جنگ نه کوي نو بلقیس و انی مرسله الیهم بهدیه فناظره بما یرجع المرسلون زلی گن کی ما دوتا بهدیه هدیه یو ډالۍ وتلېګما فناظره پس ګورما بما یرجع المرسلون چې پس جواب سره واپس کیږي لګلې شوی چې دیو لګلې شو ته څه جواب ورکړي دغه هدیه او ډالۍ دا قبلای او زمون سره د جنگ نه دستبردار کیږي او کنا دغه شیزونه د دو مقصود نه فلما جاء سليمان پس هر کلا چې ډالۍ راغله سليمان عليه السلام قال نو سليمان عليه السلام او اتمدونني بمال اي تاسو مدد کوي زما په مال سره یعنی آیا تاسو ما په مال سره غولوي
مالونه تاسو مال را لېږئ. فما آتانی الله، پس هغه چې را کړی دی ماته الله پاک خیرون، هغه بهتر دی مما د هغې څه نه آتاکم چې در کړی دی تاسو. تاسو ته الله پاک صرف د دنیا حکومت در کړی دی، ماته الله پاک نبوت او حکومت دواړه را کړي. ماله چې خدای سره کړي دي هغه ډېر بهتر دي ستاسو را دي. او مفسرینو خو ډیر سری کړي دي په دې کې چې دې څه لیکلي. نو مفسرینو لیکلي دي چې ډیر غلامان او وینځې دې په ډالۍ کې لیکلي دي. د سرو زرو، د سپینو زرو خښتې او هری جواهرات، زعفران او عنبر او د ریشمي کپړې، او دا لري هم نه د عقل نه بعیده هم نه ځکه چې ملکه وه د قوم سبا، ملکه وه هغه حکمرانه، نو هغې ته دا شیزونه څه ګران هم نه. نو سلیمان علیه السلام ورته په جواب کې وی بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکې تاسو په ډالۍ خپلې سره تفرحون خوشحاله اوسئ. بس دا د ځان سره کېدی، په دې باندې تاسو خوشحالېږئ، دې ته زما هېڅ ضرورت نشته. او هدیه قبلول دا پکار هم د چې هدیه قبول شي څوک واپس نه. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هدیه قبول کړي دا واپس کړي دا، اگر چې د کافرانو د طرف نه راغلی دا هغه هم قبول کړي. خو سلیمان علیه السلام چې دا هدیه تحفه دا قبول نه کړه، د دې وجه دا وه چې د دې نوم د ډالۍ او د هدیې او په حقیقت کې دا یو رشوت و، صرف نوم بدل کړی او د حرام شیز په نوم بدلیدو سره حرام شی حلالیږي. لکه مثلا ګندګي ده، نو د دې ګندګۍ که ته سره زر نوم کېږي خو دا هم هغه ګندګي ده، دا په دې نوم باندې دا سره زر کېږي، نو نه دا پاکېږي. او بل د دو مقصود په دې سره هغه هم بل و غرض په دې سره بدل. نو سلیمان علیه السلام ځکه دا قبول نه کړ. او سلیمان علیه السلام دو ته وی ارجع الیهم، واپس شه دو ته، فلنأتینهم بجنود، خامخا مونږ به راولو دو ته لښکرې لا قبل لهم بها، چې دو به طاقت نه لري د هغو سره د مقابلې کولو. ولنخرجنهم، او خامخا مونږ به وباسو دو منها د دغې کلمه اذلة کمزوري وهم صاغرون، او دو به ذلیله. قالت بلقیس اوی یا ایها الملأ، اے مشرانو د قوم، افتونی فی امری، خبر را کئی ماتا پا معاملہ زما کی، یا مشورہ را کئی ماتا، مشورہ را کئی ماتا پا معاملہ زما کی. ما كنت قاطعتا، زنائی ما قطعی فیصلہ کون کی، امرا دا یوکار، حتی تشهدون تردی پوری چی تاسو حاضر یئی. قالو دو اوی نحن اولو قوت، منگا طاقت والیو، و اولو بأس شدید، او من خواندان دا سخت جنگیو. والامر الیکی، او فیصلہ تا تسپارل شویدہ. فانظری، پسو گورا، ماذا تأمرین، کہ تسا حکم کوی. قالت دے اوی ان الملوک، یقینا بادشاہان،
اذا دخلوا قرية کله چې دو داخل شي یو کلی ته خو په غلط غرض سره اسی که بادشاهان کلی ته داخليږي نو بادشاهان داسې خلک نه دی چې هغه خامخا په داخلېدو کې فساد نه خو چې کله په غلطه اراده داخلي افسدوها ورانی هغې لره وجعلوا اعزة اهلها او ګرځوي عزتمند د هغې کلي اذلة ذلیلان وكذلك يفعلون او دغه شانتي دو کار کوي واني مرسلة او یقینا زلیگن کیما الیہم دوتا بهدیة هدیہ فناظرة فازگور منگا بما يرجع المرسلون چې پس جواب سره واپس کیږي لګلې شوی فلما جاء سليمان پس هر کله چې هدیه راغله سليمان عليه السلام ته قال دعوي اتمدونني بمال ایتاسو مدد کوي زما په مال سره فما آتاني الله پس هغه چې را کړی دی ماته الله پاک خیر هغه بهتر دی مما دا هغه څه نه آتاکم چې در کړی دی تاسو ته بل انتم بهدیتکم بلکې تاسو په هدیو خپلو سره تفرحون خوشاله اوسئ ارجع الیهم واپس شدو ته فلنأتینهم پس خامخا مونږ به راولو دو ته بجنود لښکرې لا قبل لهم بها چې دو به طاقت نه لري د هغو سره د مقابلې کولو ولنخرجنهم منها او خامخا مونږ به وباسو دو د هغې نه یعنی د دغه کلو نه اذلة کمزوري وهم صاغرون او دو به ذلیلان وي